سلامونه درنودونکو او د چینل مینوالو په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې پر تن وي. د ژمن سره سم مو تاسو ته دا ځل د یوټیوب چینل د سبسکرایب کولو طریقه در وړاندې کوو په دې هیله چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. د چینل سبسکرایب کولو لپاره تر هر څه وړاندې باید تاسو خپل موبایل ډاټا روښانه کړئ. که چیرې ستاسو موبایل ډاټا روښانه نه وي نو دا به روښانه کړئ، ډاټا به روښانه کړئ. د روښانه کولو څخه وروسته تاسو به راشئ د خپل موبایل مینو خلاصه کړئ او په مینو کې یوټیوب آیکن پیدا کړئ. یوټیوب آیکن مو پیدا کړ. د یوټیوب آیکن د پیدا کولو څخه وروسته تاسو به راشئ خپل د موبایل ښي لاس ته پاسنۍ برخې کې وګورئ د اکاونټ په نوم باندې یو آیکن د موږ سره په دې آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې کلیک وکړو تاسو ته وایي ډو مور ویت یوټیوب، نو تاسو کولی شئ د هغې لارې ساین ان د لارې خپل د یوټیوب جیمیل آی ډي یوټیوب ته لاګ ان کړئ. نو جیمیل آی ډي به په دې کې ورکړئ، اډ اکاونټ به یې کړئ. د اډ اکاونټ کول څخه وروسته تاسو به راشئ خپل د جیمیل آی ډي ته ولیکئ. د مثال په توګه ما زه چې کوم آی ډي انتخاب کړی د پریکټس لپاره د قیس خان ایس په نامه لس دا فرض کړه ما سره جیمیل آی ډي ده، موقتي آی ډي ده. زه غواړم دې لارې خپل د یوټیوب چینل سبسکرایب کړم. نیکسټ بټن به راکېکاږئ. د نیکسټ بټن کېکاږلو څخه وروسته تاسو نه پاسورډ غواړي. خپل د جیمیل پاسورډ به اضافه کړئ، افغان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا پاسورډ مو ورکړو. نیکسټ مو واخه. له دې څخه وروسته تاسو اګري بټن باندې کلیک وکړئ. د هغې څخه وروسته اکسپټ بټن ووهئ او د اکسپټ بټن کولو څخه وروسته ستاسو دغه جیمیل آی ډي به یوټیوب ته ور اضافه شي. نو اوس تاسو کولی شئ خپل وګورئ چې تاسو آی ډي راغلی که نه ده راغلی. نو قیس خان په نامه لس جیمیل اکاونټ موږ سره اضافه شوی. بېرته بک بټن ووهم، راځم سرچ ته راځم. هغه چینل چې تاسو غواړئ چې سبسکرایب یې کړئ سرچ به یې کړئ، لکه زیرک ټیک ان پشتو موږ سره په دې لیست کې تیار شته. په دې باندې کلیک کوم نو موږ سره زیرک چینل به راشي. زیرک چینل تاسو وګورئ، پاس زیرک ټیک ان پشتو لنګویج دا موږ سره شته، په دې به تاسو کلیک وکړئ. له هغې نه وروسته تاسو وګورئ زیرک ټیک ان پشتو لنګویج چینل موږ سره پیدا شو او شاوخوا کې لاندې په سور رنګ سره لیکي چې سبسکرایب. په سبسکرایب بټن به کلیک وکړئ او د سبسکرایب بټن کلیک کول سره خوا کې تاسو د بل آیکن به ووهئ، آل ورته واخلئ، مطلب دغه چینل تاسو سبسکرایب کړه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښې ورګرځېدلې وي او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.